بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ تاسو په د ززبه درته لیختمه شروع کوم. کومل چې کاس تیټا یا کوساین ته معلوم کینو سی او اس او زاویه ورکه قوس سے بند کا انټر کا همدا رقم مساوي دا ځینې سره مې د 2000 ایکسل 2014 لیکل دي. مطلب دا د 2019 کې دا فنکشن کار نه کوي 14 او 14 نویو کې به کار کوي. نو تم چې سیکنډ چې کوم درته معلوم کا سیکنډ تیټا او ته کسور ته ویلي سلور 500 تن چې معلوم کا همدا رقم مساوي کو سیکنډ سی اس سی ورته دا معلوم کړي 5500 نه پیغام دې دا به شي تر جوړ کی همدا رقم مساوي منفي چې راځي په غزالي کې فکر زی به حقیقت طرف ته کنه نو غته اندېښنه مکو دی غوجنه د سټایل تا وړي تانجان راته معلوم کا تانجان چې کومه دته دې څلور څلور ته معلوم کا او کو تانجان چې کوم دلته کار کوي مساوي سی وټي او دا معلوم کا ورته چې درې ډیر شو همدا رقم مساوي ای ایکس پی تاسو به د ساينټیفیک کیلکولیټر کې لري چې کله عدد ورتولي کې به مینس کې او قبض سی باندې دغه ای سټایل ته وایي هغه کومه طریقې نور نو پیغام ریاضي استاد نو چې ته پښتنه وکړي چې دا ولې رسلي کول کیږي ګره دغه تر جوړیږي مساوي ال چې کوم د لاګریتم ته معلومه او ته معلوم کته دي چلي رښتو همدا رقم لند کې څه ته دا معلوم کې بلد کې لاګ چې کوم دا زوتم چې د ښکالو کا د درې څلوخت لاګ معلوم کا کاما ورکا بیس قاعده چې ده وتم قاعده دوا ده همدا رقم مساوي لاګ 10 په نوم باندې چې کوم د مکسره فنکشنز ته چې هغه دی بیس چې کوم دا یا قاعده لسوي نو هغه ته معلوم کدي اتاتیاو دا کې معلومه هم دې نه پس چې د بل مساوي اف ای سی ټی فیکټ فیکټوریال معلوم کا د څو معلوم کا ورته چې ته معلوم کا د شپږو معلوم کا قوس سے بند انټر همدا رقم مساوي فیکټ ډبل تاسو نه ویل ډبل فیکټوریال موږ ته ویلې پانتون کې ګوره تنده ته د شپږو معلوم کا دا کمیږي بیا خپل اصول دي نور موږ دیوار چیرته ویلې بس بیا ریاضي سره د کار نه ستړي راځو بل دې کې مساوي رومي عددونه ته مثال زوتم چې 401 چې کوم د رومي عددونه کې ولیکه سی ډي ایکس 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 آی د شبکه عدد خو معلومیږي کنه یو نه تر لاسو پورې شلو پورې خو چې کله دغه شی بیا رومي عددونه کې څنګه ولیکم د خپل د تلکی او د دې نه پس کوم فنکشن د مساوي رند چې کوم د دې لپاره استعماليږي که غواړي چې رندم نمبر ولیکي د مثال په توګه زه غواړم چې په دې ځای کې مساوي ار ان ډي رند قوس شروع قوس بند انټر د صفر او د یو ترمنځ لا تناهي عددونه دي دا چې تاسو څومره ښکته او پورته هندل کوي کنه دا د صفر او د یو ترمنځ عددونه دل کوي خو تکراری بنوي کې لکه د موبایل کارډونه ملي کنه د پیسې ورجمع کیږي دغه پر بل فنکشن استعماليږي ضروري نه د ایکسل د استعمال کې کېدای شي استعمال هم کی یو د کول شي مساوي ار ان ډي رند بټوین اوس دلته بټوین په منځ کې ته عدد ورکه کوشنه عدد راته وکړه زه ته چې مې کوشنه عدد یولس لکه یولس زره یو سل یولس کاما غیر عدد څو ده ورته چې 99 لکه 99 زره نسا نه خاص بند کا انټر کا دې دوه ترمنځ استاد عددونه درکې ښکته هندل کا تکراری کی بنا تکراری بنای کی کني بیا پدې کې چک کړئ ډوپلیکیټس کنه نه به کې کارډونو باندې سیریل نمبر مسلسل یا چې کله ته سکریچ کې ویګروي هغه عددونو کې فرق وي لدينا پس چې د موږ تاسو په دې کې بل فنکشن وایو ضروري نه چې د استعمال کې خامخا شنه دي کې د استعمال کې مساوي اس آی جی ان ساين علامه ته کې دا منفي ده که مثبت ده خو منفي نه ده کنه که مثبت یو جواب درکې که منفي یو جواب درکې همدا رقم مساوي concatenate و د ټیکسټ فنکشن شروع کیږي نو concatenate قوس شروع یہ چاول ٹیکسٹ انتخاب کا دا کامت ویم انتخاب کا دا قوس سے بند کے انٹر کا خانجان متر جوڑ کی
دواړو نه به دواړو حجرو کې چې لیکلي هغه به تیار ځای کې عزت الله سخت په وخندل مثلا CLEAN 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 په منځ کې چې شو لیکل مثال زه د لیکم جان دلته باندې جان لیکي خو دا شیټ کله ته چاپ کړه په دې کې چې کوم حجرې کې جان لیکل هغه به خالی چاپ کیږي هغه حجره لدينا پس بل فنکشن مساوي trim څه کار کوي چې مثال ته ولیکو چې احمد خان د سپیس ډیر ورکړی ول د بیا خان لیکلی ته چې دا سپیسز چې کومه دي فاصله ده تر لري شي دا په یوه کې ولیکي انتخاب کې په دې ټریم کې څنګه چې انټر کې یو فاصله به پرمنس کې پری دي بل څه به کې مساوي 62 په ابجد باندې څوک پیږي 62 ټیکسټ دغه چې کله ته اورېدو ته ولیکي څلور دا تایلنډي سټایل تاړي تقریبا ابجد ته اړي په باندې څوک پیږي لدينا بغیر د مساوي ډالر د ډالر سره لیکي عدد د 400 ورکړه $4.5 به سره ولیکي تاسو وګورئ مساوي فیکسډ چې کوم د راوند اف کوي یو عدد زه ته ما چې ته دا راوند اف صحیح ده عدد نو ته انتخاب کو کما څو عدد غواړي له اشاریه نه وروسته وتم چې 2 کما 2 ورکا اوقات څخه بند کړه انټر کا یو اشاریه نه څلور راوند اف څه خپل ته چې کومه دا 15 ته نه وخت دا څلور بجې دغه کې واته سره بیا وخته د دې نه بغیر بل کې مساوي لور کته چیرته بغیر تور دی نن شو ته ولیکل په خپل وړو تور داړي بیا کوته ولیکي مساوي اپر نو کوم لیکل چې ته په وړو تور ته کې په خپل بغیر تور ته لیکي مساوي پراپر څه کار کوي چې دغه کله کومه جمله ولیکله this is Mr. Bean نو د هر لغت اول توري بغټ تاړي مساوي REPLACE replace یا چې تیر چې ځان لیکل وخت چې دا غدي کما یا څم نمبر حرف مشروع کما دلته وګورئ څلور دا غدي به یو فاصله د 15 شپږو اته تم نم مشروع کا نه هم حرف نه وای چې څو حرفونه تلری کما نو مستر چې کوم د درې دا شول او څلور شول تم چې ولری کا او د دې بځای به وتولي کا ډبل کورس کې حکمت الله نو بلی کې this is حکمت الله ډیر نه کې استعمالي ډیر سخت دي دغه ځان ریپلیس دغه چې په خپل لیکلي وړ ډیر اسانه لدينا بغیر بل د کې کریکټر او کوډ په کمپیوټر ساينس کې چې کوم دا کمپیوټر ساينس ول بپیږي چې د کمپیوټر خپل ژبه باینری ده به دغه پر دې تر څو چې کلمه ګوته A B C و دار یو تور یا حد یا عدد خپل کوډ لري هغه کوډ چې د څه شي ده راځم دلته مساوي CHAR ورته ما چې دا یو سلو 15 د څه شي کوډ ده small s بیا دا ګورئ مساوي بل کې کوډ د کوتولي کوډ چې تاسو ماته وخیا د سمال یا د کیپټل x یا د سمال x ته ماته وخیا چې کوډ څه شي یو سولوشن دا بیا باینر نمبر تا وړي یا نورسته کمپیوټر په پیږي صفر یو ته وغیرہ وغیرہ کډیر کیسې دي مساوي ټي آیا دا ټیکسټ دا کنه دا ټیکسټ نه ده کنه حروف خو نه دي عددونه دي خالی راځي که ټیکسټ وی بیا راوړي د ډایرکټ غلیکل همدا رقم په دې کې بل د مساوي ایگزیکټ آیا په دوه حجرو کې چې کوم لیکل دي دا یو رقم دي کنه دي ټیکسټ 1 کاما ټیکسټ 2 هغه خان دا خانجان دی شي نه دي کنه انټر کې فالس بل د دې کې مساوي سرچ او تم چې تماته پیدا کا آیره ته پیدا کاما په کوم لیکلو کې او تم دې لیکلو کې تماته آیو غره په دوه لیکلو کې دغه کوم صحیح ده آیره ته کې پیدا کا نو انټر کا یې په دریم نمبر ده ما کته چې فکر کړی په غټ تور مال ته توري کا آی د ماته په ورو پیدا کړي نه بس بل فنکشن ده چې غتوای find مساوي find find چې کوم دا کیس سنسټیو د کیس سنسټیو دا مطلب که په غټ تور کې په غټه پیدا کیو که په ورو لیکل په
4 پیدا کی زه تم چې ماته دوس آی پیدا ک په غټ تورو کاما په کوم لیکلو کې په همدغه لیکلو کې دا دریم نمبر باندې دا اوس در کې څلورم پنځم شپږم فاصله مشماري کا انټر کې شپږم نمبر باندې د کیپټل آی مساوي ال ای ان تماته لینث معلوم کا په دې کې ټول څو توري دي سره سپیس ننس او مساوي ریپیټ بیا بیا راته لیک تکرار کې ریپیټ کا څه شي ته د ډبل کورس کې ورته لیک خان یا جان کاما څو اړیو لیکو تم چې څلور اړیو لیکو همدا رقم بل د مساوي ار ای جی ایچ ټی رائټ لخي طرف حروف راواخله ټیکسټ راواخله کوم لیکل نه دغه کاما څو توري تر واخلم حکمت الله کټول څو دي توري ګورې دغه نوم کې یو 2 3 4 5 6 7 9 لس یولس تم یولس تر واخله چې حکمت الله تر واخله همدا رقم مساوي لیفت له چپ طرف نه راواخله نو ته چې دغه نه راواخله کاما څو توري راواخله څلور نو داس به تر واخلي همدا رقم مساوي میډ لمنز نه راواخله ټیکسټ کوم نه لیکل راواخله نو تم چې دغه نه راواخله کاما یا چند نمبر حرف نه شروع کوم تم پنځم نه شروع ک کاما درې تر واخله نو یو جان به تر واخله همدغه رقم مساوي انفو دا انفو چې کوم د معلومات درکې انفارمیشن نختل شي مختلف معلومات درکې زه ماته د وینډوز اپریټینګ سیستم ورژن راته وکړه انټر کا یا وینډوز 32 بیت انسټال د NT 10.00 او لدينا پس مساوي از بلانک آیا دغه حجره خالی ده کنه قوس بند انټر فالس نه ده خالی خکاری خو خالی خو دې کې ما یو فنکشن استعمال کړی ده لدينا پس بل اپشن چې دا مساوي از ټیکسټ آیا دا یوازې حروف دي ټرو په دې کې عددونه مستا خو ټیکسټ کې لیکل شوی دی هغه چې کوم دا نه ده کې بدل ډیټا ټایپ نه ده بدل نمبر ته بل راځو بل څه په دې کې مساوي از نان ټیکسټ مطلب د ټیکسټ نه بغیر چې هر یو وي زه به ټیکسټ ته انتخاب کوم ماته به جواب راکړي فالس ځکه چې دا ټیکسټ ده که ټیکسټ نه وای بیا به ټرو جواب راکاو ټایپ مساوي ټي واي پی ټایپ تاسو چې کله فنکشن ولیکل ته وضاحت درکې نو کوم حجره باندې چې ته کلیک کړئ کې عدد لیکلې یو جواب بدر کوم ک توري کې دوه جواب ک لاجیکل ویلیو مطلب ک اف کې استعمال شوی څلور جواب در کوم او ک غلطي ایرر مطلب فارمولا در غلطه شوی شپارس او ک اړین کې څلور شپه او ک نور کمپاوند ډیټیلز لا ته زه تم چې دلته ما ته ذکر وکا په دې کې څه شي دي کلیک لکه چې غلط ځای کې وشو مساوي ټایپ نو ورسته ما دې کار کړو قوس مې نو شروع کړای ورته دا څه شي دي نو ماته برای کې دوه جواب ځکه به دې کې ټیکسټ ده چې دي حروف دي کې د دې نه پس چې موږ تاسو څه شي وایو د کمپیوټر ساينس سوال کړی چې هر څوک کې څلور په نړۍ کې څلور نمبر سیستم دي چې عددونه په لیکل کېږي یو د موږ تاسو نمبر سیستم ده چې په هغه کې ټول عددونه له لسو عددونو جوړیږي 0 نه تر 9 پورې او بل کې حکمت الله اکټل ورته چې هغه کې ټول عددونه له اتونه جوړ کیږي اتو عددونه 0 نه تر 9 پورې او بل کې باینری چې له دوه عددونو ټول عددونه کې لیکل کیږي 0 او 1 هغه چې دا د کمپیوټر خپل ژبه د باینری لینګویج او سره یو بل نمبر سیستم هم ده چې هغه ته وایي هیکزاډیسیمل هغه 1400 عددونه جوړیږي 0 نه تر 9 پورې عددونه بدلس یولس دولس تر 15 پورې لپاره اي بي سي مسلسل تاسو بدلی د ډیش ټي وي کارت نمبر خو مونږ کنه 1 2 3 وی بي سي مسره هغه هیکزاډیسیمل فارمیټ کې لیکل شوی ده نو بیا په کمپیوټر ساينس کې سوال راځي چې په ډیسیمل نمبر سیستم کې فرض کا اتاتیا درکا اتاتیا باینری ته وایي 0 او 1 تاسو به څنګه لیکو دا تجزیه ته کې څه طریقې سره کیږي البته بیا دی باینری نه هغه ته وایي ډیسیمل ته ډیسیمل نه بیا وایي اکټل ته اکټل نه هیکزاډیسیمل ته وایي دا غو عدد نو دا یو سوال چې تر کې نو دا څومره تخته چې فعلم د انتخابي پروجیکټور د عمر په ځان د څلورې په ډګش دا چې حل کړي په مارکر باندې نو دلته چې دا نمبر صح نه ده دلته په اتومات ډول درکاړي ایکسل پروګرام څنګه مساوي اول فنکشن د ډیسیمل ټو باینری ډیسیمل نه باینری بدل کوم چې اتاتیا بدل کته وای چې دا 0 1 0 1 0 0 0 بیا مساوي ډیسیمل نه دغه اتاتیا او تم ته بدل کا اکټل ته
چې هغه له اتو عددونه جوړېږي اته اتیا هلته به یو سل او دېرش لیکل کېږي همدارقم مساوي ډیسیمل ټو هیګزا ډیسیمل نو اته اتیا ورته دلته بدل کړه چې دا خو اته پنځوس یې ولیکه خو که زه چېرته داسې یو عدد ورکړم چې هغه مثال لږ اے بي سي چې پکې راشي C7 یو سل او نوي څنګه لیکل کېږي C7 دا نور هم دغه رقم بدلولی زه به یو سل او نوي یو سل او نوي که نه دا به داسې بیا لیکل کېږي 300 په اکټل کې او په دې کې به یو سل او نوي څنګه لیکل کېږي یو سل او نوي نو ته ونه لیکه او ما ونه یو ته لیکلی ده نو دا دې لپاره زه نن بېرته اړوم چې میزان ډایرکټ موږ ته کې مثال معلومیږي چې مثال صحیح ده که نه ده غلط میزان معلومه مساوي بیا یې له باینر نه بدلوم دې ټول ته باینري ټو ډیسیمل دا په باینري کې مې یو سل او نوي ورکړی و که نه باید اوس جواب راکړي یو سل او نوي په ډیسیمل کې همدارقم مساوي باینري ټو اکټل دا باینري ورته یم چې ما درته انتخاب کړ اکټل کې 300 ده باید چې بیا 300 جواب راکړي همدارقم مساوي باینري ټو هیګزا ډیسیمل دا باید بیا C7 جواب راکړي له دې ځایه همدغه رقم مساوي اکټل نه بدلولی شي ټو ډیسیمل اکټل کې 300 ده په ډیسیمل کې یو سل او نوي همدارقم مساوي اکټل ټو باینري ورته یم چې بدل کړه دغه ته اوس باینري ته بېرته به پورته جواب راکړي 11,011 داسې به ولیکي همدارقم مساوي بیا ورته چې د اکټل مساوي اکټل ټو هیګزا ډیسیمل کې بیا C7 جواب درکړي دغه او په همدې ډول یې له هیګزا ډیسیمل نه بدلولی شئ هیګزا ډیسیمل ټو اول د باینري کې به بیا تا ته دغه C7 چې د جواب درکړي هماغه یو صفر یو او همدغه رقم هیګزا ډیسیمل نه ورته چې بیا واړوه اکټل ته نو دا به ورته انتخاب کړي او انټر به کړي او بېرته ورته چې هیګزا ډیسیمل نه ډیسیمل ته ورته واړوه نو تاسو ته بېرته یو سل او نوي جواب درکړي دا خو په هغه باندې دومره وخت ونیو چې فنکشن یې په خپله ته معلوم وي دا چې کله ته په هغه کې بدلی یو سوال مثال پرچې کې راغی نو ډېرې ورکې به په ډکې کې اوس راځو موږ او تاسې آخري درس ته چې هغه ته وایي انوایس کورنۍ وظیفه مو وکړه نه انوایس نو هغه څه رقم جوړېږي انوایس جوړولو لپاره به داسې کار وکړي دا ورکه به پیج لیاوټ ته واړی زه به ورته چې دا ته ما ته بېرته وښیه ټول ورکه دی چې کله بدله کړله د هغه نه وروسته ورته یم چې داسې کار وکړه دا زه ټول داسې درته انتخابوم او تاسو ټول یو کار وکړه داسې کار وکړه چې تر دې ځایه مې دا درته انتخاب کړله دې کې لیکل بولډ کا سایز دې لږ زیات وي او دې ټولو ته باډر هم ورکړه یو څه اضافي پاتې شول خو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه دغه فارمیټینګ راواخله په دغو باندې هم اپلای کړه او بیا یې راواخله په دې بل باندې هم اپلای کړه دا یوه رقم هلته سیټ کړله اوس هغه بل رسید جوړو نو رابه چې دلته د حکمت الله چې دوکان دی ده شرکت دی چې شي ده ښه صحیح شو نو ته چې دا ته مرج کا او منځ کې لیکل وکړه ورته چې حکمت الله electric store لرګوی ده که برقي ده برق ده سره بیا دغه ځای نه ترتیب ورته اضافه کوي دلته یوه پته هم سره ولیکئ که نه بیا به یې چې ګوره موږ یې منځ کې پرېښودو ولیکئ ایډرس سید کرم بازار
زده کېنده میرزکیل روډ کوم مارکیټ کې ده کې 605 مارکیټ موبایل شمیره ده 2,405 چار شي وخه یو نو وروسته به راشي دلته به دغه درې حجرې ورته یو کې ورته به دلته ولیکه نوم خلک لیکي که نه زه ورته لیکم کسټمر ما په لنډو ورته ولیکه کاسټ مطلب کسټمر ده صحیح ده دا به چپ طرف ته یوسي دا درې به یو کو دې ته به داسې کار وکړو دلته به ولیکو چې انوایس نمبر کا یو انوایس نمبر دا به چپ طرف ته بیا پکې ویسي همدغه رقم ډېر نسي دغه طرف ته ډېرې پاتې شوې که نه پروا نه کوي دا به ټول سره یو کړو او دې ته به نوم ورکړو ډیټ تاریخ هم فرض کړه پکې لیکو دا متن چپ طرف ته اوس راځو دلته پکې لیکو شماره ورته چې دغه دوه چې کوم دي دا مرج که دې کې ولیکه آیټم نیم دغه څلورو کې ورته چې ولیکه وضاحت description او په دې کې ولیکه quantity دې کې ولیکه unit price او دې کې ولیکه total کته ځو ته چې دې کار وکړه دغه حجرې سره مرج کا بیا مرجنګ اسانه طریقه ته کوم دسي اوه ان دغه موو کو څلور دلته تولی کا ګرین ټوټل جی ټوټل او په دې ټولو کې ته چې لیکل هم لغت مینز نه کوي کنه او دلته راځم ته لیکم پیمنٹ تادیه څومره وکړه دلته ته لیکو بیلنس بقایا څومره پاتې شو هغه څه امضا کوي کنه سیګنیچر and stamp مهر به ورته پوه دې نه پس به راشي دلته دې ځای کې به ورته ولیکئ سیریل نمبر هلته به ورته ولیکئ rules and regulations मतलब اصول چې خرڅ شوی مال نه واپس کیږي دا به مرجع کراس کې دې ځکه به دې شماره ورکې د دې اصول شماره سره 1 2 3 سیریز لمنز نه دلته دوی کې خرچه مال نه واپس کیږي او کوم ګارانټي تر دې چې پوره د مثال کې وګت د نو نه لويږي ماد نشي درنه وغیرہ وغیرہ کني بیا به دې ګارانټي دی منل ور نو وی بیا راځي ته د کوم د شماره ولیکو اوس کنه 1 او دم کته د سي ولیکو سیریز خوندې ورنه کړه چې نیم چې کوم دلته چې دا هم نسی کار وکړه مرجع کراسي کا ډسکرپشن هم په همدې ډول مرجع کراسي کا یونټ پرایس ته فارموله جوړه کې مصارف کې چیرته چې دغه ځای کې لیست هم جوړول شي د آیټمز دې ځای کې ته کولای شي یونټ پرایس قیمت په خپل ته ولیکي ټوټل هم باید خپل معلوم کی مساوي
څو دانې واخیستل ضرب په 14 او کته به هندل کې دلته به دا جمع کې مساوي سم قوس شروع ورته هم دغسې پورته ورشه او شیفټ پسې ونیسه قوس سے بند کا انټر او بقایا باید خپل معلومه کی مساوي لدې ټوټل نه منفي کړه تادیه او دغه چې دا به اوس ځان سره سیو کې چیرته سیو کو تم چې تاسو کار وکړه زما سیویس ته تم د ماده ته سیو کا حکمت انوایس خود دلته داسې کار وکړه او ته هم ټمپلیټ جوړ کړه ډیزاین د ډیزاین څه فایدې دي په هغه باندې هم پوه کوم ایکسل ټمپلیټ کې وګورئ ایکسل ټمپلیټ دغه ده دا به شي ته ډیسکټاپ باندې سره ته سیو کا په دغه نوم باندې او سیو وکړه څنګه چې بند کې د ټمپلیټ آیکن لږ بدل ده د عادي ایکسل نه دلته ګوره پاس د سیو پټه باندې سره راغلی دی باندې کار ته دلته یو خیز د مې راخلاص که خو د خیر اوس راخلاص دی فولډر جوړوم رایټ کلیک نیو او فولډر دلته نوم ورکوم انوایسز او دې نه پس کوم بیلونه زه چا په کوم ځای ځای سیو کوم راخلاص به کې یو کس راځي څنګه میګ منګل سه نور علي او انوایس نمبر د ډبل کلیک بدل د کې 001 تاریخ چې دا ډبل کلیک کنټرول سمې کاله او دلته براشه څه شی واخستل فرض کا ډیش پک 130 کمپیوټر واخسته ته ځکه کې به مشخصات ته ولي کې څو دني واخسته څلور چیرې وړي انډوان ته یو په څو ده شپږنیم زره افغانۍ فرض کا حساب په خپل کې هم دا رقم دې سره کیبورډ هم واخسته دغه مو روتل ګان څلور واخسته یو کیبورډ ورته لګاو په 2.5 افغانۍ هم دا رقم ماوس او ماوسونه هم سره واخستل څلور یو ماوس واخسته په 200 افغانۍ فرض ټول حساب برابر شي پیسې ټول راوړي دي 2900 صحیح شو بس ډایرکټ به ته چاپ کې امضا به ته پوه کې مهر به ته پوه لګي په مخه دی ښه دا به ځان سره سیو هم کې تاسې که فکر وکړئ دا ما سیو کړی ده که نه مې سیو کړی سیو نه ده که نه حکمت انوایس په نوم باندې اوس زه چې کله کنټرول اس ووایم نو ما ته اپشن راکوي سیو چې کله ته دغسې عادي ډول کنټرول اس ووایې دا ځکه چې ما ټمپلیټ جوړ کړي ډیزاین که ډیزاین د نه جوړ کړی ټمپلیټ د نه انتخاب کړی بیا په دغه کې سیو کېږي ګوره دې ټمپلیټ یو بله فایده نو زه 12 بټنونه ورته دا ته ما ته سیو کړه چېرته په ډیسکټاپ کې او فولډر د انوایسز په نوم باندې انوایس 1 نوم ورکړه صحیح ده یا دې د نوم درته نورالي انوایس نوم ورته ورکړه چې بیا د نه غلطېږي هم نو چېرې نورالي باندې مې شي خرڅ کړي هغه ته معلوم وي یا یې نمبر دلته ورکړه سیو دې کړه دا به عادي ایکسل ورکشیټ کې سیو کېږي سیو دې که څنګه چې بند کړه هغه دلته سیو شي څه فولډر انوایسز دغه ده دا دلته سیو شو تاسو یې ریکارډ پاتې شو دا دې بند کړه دا دې بند کړه اوس راځو دغه ټمپلیټ څه شو چیرې لاړ دغه ده حکمت انوایس ډبل کلیک کړه دا به تیار خالی وي هر وخت چې راخلاصې دا به خالی وي بل کس راځي کسټمر نیم د فرض کا علي او انوایس نمبر د 002 او ډیټ چې کوم بیا هم دغه ده کنټرول سیمی کالن او نیم فرض کړه صرف ایش پک 0400 کمپیوټر واخست نور چې وانخستل یو دانه واخست یو په 2.0 یا په 1500 افغانۍ باندې حساب ټول درکې یا مثال کاته دی وسره د 500 په پاتې سولې بقایم ډایرکټ دتا خیرل اوس د چاپ کو یا کنټرول اس سیو کې زه وایم چې کله زه د کنټرول اس یا F12 بټن چې کلم زه وایم دا اوس چیرې ځي اوس ډایرکټ انوایس ته لاړ کله کله به د انوایس ته نه ځي نو ته بلار څنګه ورته کوي چې ډایرکټ انوایس ته ده دې لپاره به داسې کار وکړي دا به مینیمایز کړي را به شي دغه انوایسز فولډر باندې به رایټ کلیک کړي پراپرټیز ته به لاړ شي دې کې وګورئ لوکیشن بل دې ځای انتخاب کړي او کنټرول سی
کاپی به کې دا نور بند کې بیا به راشي دغه ټمپلیټ ته په ټمپلیټ کې به لاړ شي آپشنز ته او په آپشنز کې وګورئ ایڈوانس کې به چېرته ښه دا سیو آپشن یې دلته دي سیو ته لاړ شه او دلته وګورئ تیار انتخاب ده ډیفالټ لوکل فایل لوکیشن دا به مخکې کوم کلاس ته کړی ده دا ځکه انوایسز فولډر ته به ډایرکټ لاړم مخکې ما دې ته سیټینګ کړی خو بیا هم که چېرته ته بدلوې ډیفالټ فایل لوکیشن چې کوم ده دلته ځای نه دا به ډیلیټ کې او کنټرول وي هغه څه دي چې کاپي کړي یا به پکې پیسټ کړي بیا به فارورډ سلیش ورکړي نه بیک سلیش ده او په دې ځای کې به ورته ولیکي د فولډر نوم انوایسز او اوکې به یې کړي او سیو بټن به پسې ووایه چې سیو شي د هغه نه وروسته ته چې کوم یو هم سیو کوې F12 بټن ووایه ډایرکټ به دا دلته راځي انوایس نمبر 2 سیو بیا دا بند کا بیا یې را خلاص کا هغه بیا درته خالي ده تیار که چېرته په عادي فایل کې جوړ کړې هر وخت به یې ته خالي کوې بیا هر څه چې تا کې لیکلي به تر ډیلیټ کوې بیا به له سره انټري کوې ټمپلیټ دا فایده شوله چې په اتومات ډول به په خپله درته خالي کوي نو دا د موږ او تاسې اکسل او د دې درس هغه چې کوم دا